وكان أبوهما صالحا او پلار د دې یتیمانانو یو نیک سړی ورچې نیک وي الله به د بچو هم خیال ساتي چې دینداره وي الله به ستا بچي نه ضایع کوي چې دینداره وي الله به ستا مال نه ضایع کوي یو سړی ډېر وایي چې زه د بچو دپاره مزدوري کوم او بنګله مې جوړه کړه وه یو مې امریکې ته ولېږو بل مې انګلینډ ته ولېږو او بل له مې ګاډی واغېستو او بل له مې جاز واغېستو او بل له مې هلیکاپټر واغېستو هېڅ فایده نه ورکوي ته صرف خپل رابطه د الله سره مضبوطه کړې ګوره الله به دله دا بچي به ساتي بچي به دینداره وي ادبناک به وي او الله به ستا دا مال هم ساتي نو ډېر سوچونه مه کوئ صرف یو سوچ کوئ چې د الله سره به رابطه څنګه مضبوطوم الله به دله دا ټولې مسلې حل